د احمدشاه بابا مینی سایټ ټولو کارمندانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله دې وکړي ستاسو ټول جوړ ورو ساتمن اوسئ. ستاسو سایټ د ډېر وخته تعقیبوو چې ستاسو چې هر پوسټ کړی دی او نتیجه مثبت او مسرناکه وي. چون چې دغه حسنزی مینه شهرک دی ترو غفای پرې او دغه سړک ته هو غفای څخه رانیولې بیا تر دا کوڅې د تپې تر سر پورې چې عمومي سړک داسې تېر شوی دی په غفای سر کې هېڅ چرې نه لري. د دې ټول شهرک اوبه راماتې دي، د دې کورو اوبه راوځي دغه سړک پر سر ډنډېږي. تاسو وینئ چې دلته کثافات پراته دي او د دغه سړک د دغه دیوال په بیخ کې لاره تېره شوې ده چې خلک او زنانه ماشومان سپین ږیري دا ټول پر هماغه لار باندې رفتامت کوي او دا اوبه چې ورډنډې شي نور هم ورپورته کېږي، هغه ځای خټه کېږي، دا لار مطلقه بندېږي. چرخشه خلک ټول ورسره په تکلیف دي، موټروانان و موټرسکلان والا. نو که چیرې تاسو دا ویډیو پورته کړئ او د احمدشاه بابا د ښاروال د 12مې حوزې د ښاروال څخه په درنښت غوښتنه وشي چې دې سیمې ته راسي او د دې سیمې د عمومي سړک او چاریکاري او د سړک پوخ کې او جوړې کې د ولس په دعاګویي ورته، ځکه دا ولس ډېر سخت ورسره په عذاب دی او په تکلیف کې دی. تاسو وینئ چې دغه اوبه دي، تاسو وینئ چې دغه اوبه دي او ډېر خلک ورسره په تکلیف دي. هېڅ لاره نه لري، هېڅ چرې نه لري. ګور هغه طرف ته هېڅ چرې نه لري، دا طرف ته هېڅ چرې نه لري. نو الله مو خوشحاله او آباد او موفقه لره. دا الاګل شهرک یا حسنزی مینه او دې خواته قلعه شانان ترمنځ دغه لوی تپه سراکشت سي دا د پارکینګونو سره مخامخ فوټبال میدان دی. هغه میدان سره سیده پر دې تپه راکښته سي ته دغه پرې هېڅ چرې نشته. خلکو به پر د عمومي لار سړک را پرېښی دي چې خلک ډېر سره په عذاب او په تکلیف دي. الله مو وسات خیر اوسي.